السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو ده د واده وروسته د مینې ساتلو دوهم قانون. موږ ټول انسانان کله چې واده وکړو یو 15 کاله بعد یا مثلا یو څو عمر بعد دا واده او دا مشترک ژوند راته خسته کوونکی سي او بیا مو هغه مینه چې کوم پخوانۍ مینه یې هغه نه. دا اړوند ما یو پلیلیست جوړ کړی دی، 2 ویډیوګانې مو اپلوډ کړي چې نن یې 3مه ویډیو ده. 3مه ویډیو ده وایي د واده وروسته د مینې ساتلو دوهم قانون څه شی دی؟ هغه دی وخت ورکول یو بل ته. میړه او میرمن باید یو بل ته وخت ورکړي. وخت ورکول په دا معنا ده مثلا کله چې تاسو یو د بل تر څنګ یاست، تلویزیون ته نه ګورئ، موبایل ته نه ګورئ، یو د بل سره تماس لرئ او یو بل ته یو ډېر ښه وخت ورکوئ. په دغه احساس کې د وخت ورکولو احساس دا ښځې ډېر ضرورت ورته لري نسبت به نارینو ته. بعضې نارینه هم ضرورت لري چې میرمن یې وخت ورکړي، خو هغه بیا بیل مسایل دي. مثلا ښځه ضرورت لري چې وخت ورکړي، خبرې ورسره وکړي، لیکن نارینه بیا دې ته ضرورت لري چې ښه جنسي رابطه ورکړي. راځو وخت ورکولو اړوند خبرې کوو چې څنګه کولی سو یو بل ته وخت ورکړو. ښه وخت ورکول یعنی څه؟ یعنی یو بل ته په ښه توجه سره وخت ورکول. یعنې ستا د سترګو تماس ستا د میرمنې سره یې لاسونه چې د هغې په لاسو کې. تاسو میړه او میینه باید یو بل ته لاسونه په لاس کې ورکړئ، خپل یو د بل سترګو ته وګورئ. یعنې ټول توجه او ټول فکر مو یو بل ته وي. په دا رقم طریقه سره یو بل ته وخت ورکول. وایي وخت یو با ارزښته شتمني ده لکه سره زر. وای تاسو به توجه کړي کله چې تاسو رستوران ته ولاړ شئ، بعضې هلک و نجلۍ راغلي یي چې میړه و میینه یې دوی ډېر په مینه ډوډۍ سره خوري، په مینه یو بل ته ګوري، خو بل یوه ته چې بیا ګورې ناست یې سرونه یې کښته اچولي خپل ډوډۍ خوري، مینه یې په منځ کې نه لیدل کېږي. نو وای تاسو کوشش وکړئ چې همیشه خپل په مشترک ژوند کې داسې یو کس واوسېږئ چې یو بل ته مینه ورکوي، یو بل ته توجه ورکوي او یو بل ته داسې واوسېږئ چې خلک مو د لرې څه وویني دا احساس وکړي چې والا دغه دوه میړه او میینه ډېر مینه سره لري. مشترک ژوند داسې یو شی دی لکه یو پروژه، باید منظم کار ورته وکړي. و یوه دوا نسی کولی ټولې ناجوړې کړي. موږ نسو کولی چې مشترک ژوند فقط د جنسي رابطې په توسط وساتو. د نارینو جنسي رابطه خوښه ده، خو د ښځو بیا توجه او خبرې خوښې دي. نو ښځه باید دا مد نظر ونیسي چې خپل نارینه ته داسې وخت ورکړي چې د هغه و جنسي رابطې ته ښه با انرژي واوسېږي. خو نارینه باید دا زده کړي د دې لپاره چې ښځه و جنسي رابطې ته اماده کړي، باید په منظم توګه په باکیفیته توګه دې ته وخت ورکړي او خبرې ورسره وکړي. وایي د مینې ژبه، یو د بل د مینې ژبه زده کړئ چې ستاسو د میرمنې یا ستاسو د میړه څه شي ډېر خوښېږي او په هغه مینه چې د ده خوښېږي یا د دې خوښېږي په باکیفیته توګه یو بل ته مینه ورکوئ. وایي لږ وخت تاسو چې لږ وخت میړه او میینه یو بل ته ورکوئ نو قرار ستاسو د مقابل طرف د مینې ټانکۍ خالي سي. دا انسان خپل په وجود کې د مینې ټانکۍ لري، هغه ضرورت لري چې ډکه واوسېږي همیشه. کله چې میرمن و خپل میړه ته ښه جنسي رابطه نه ورکوي او میړه و ښځې ته وخت نه ورکوي، توجه نه ورکوي، خبرې نه ورسره کوي، نو دا روابط ګډ وډ سي چې بیا نه نارینه پر جنسي رابطه خوند اخیستلی سي او نه هم ښځه پر خبرو باندې خوند اخیستلی سي. د دې لپاره چې تاسو ښه روابط ولرئ، تاسو کولی سئ په هر سټیج کې چې د روابط یاست همدا نن خپل رابطه قطع کړئ او تصمیم ونیسئ چې یو نوې رابطه شروع کړئ او یو بل ته کار وکړئ. وایي په داسې شکل خپل ملګري ته وخت ورکړئ چې هغه د ستاسو وخت احساس کړي. مثلا د هغې خبرو ته غوږ ونیسئ، هغې ته توجه وکړئ. ښځه دې هم خپل د میړه و جنسي روابطو ته توجه وکړي، خپل ځان دې پاک ساتي، ښایسته کالي دې اغوندي، وریښتان دې اوتو کوي، وریښتان دې منظم کوي. یعنې داسې روابط یو د بل سره ساتئ لکه تاسو چې د یو لومړی ځل مو د لیدو دی او یو ناوې یې او میړه دې هم داسې روابط ساتي لکه یو زوم چې همیشه یو د بل په مقابل کې احترام ولري. احترام هغه څه دی چې هم نارینه و ښه لوري ته تشویقوي او هم ښځه و ښه لوري ته تشویقوي.
وای په تمرکز سره یو بل ته وخت ورکړئ. داسې وخت مه ورکوئ چې ته د مېرمنې سره په خبرو اخته یې په فوټبال ګورې، یا هم میړه په خبرو د مېرمنې سره اخته یې د مېرمنې تلیفون په لاس کې د اکا د لوڼو سره میسیجونه کوي. دا کار باندې تاسو نسئ کولی چې یو بل ته مینه ورکړئ. وای په احساس سره یو بل ته توجه وکړئ. وای با کیفیته خبرې وکړئ. موږ ډېر انسانانو خبرې کول نه دي زده، دا یو نورماله خبره ده. وای یو څېړنه سوې ده، وای انسانان 18 ثانیې غوږ نیسي او یو دم بیا خبرې شروع کړي. نو تاسو ښه خبرې کوونکی واوسئ او کوشش وکړئ ښه اورېدونکی هم واوسئ. وای تاسو چې کله یو د بل سره خبرې کوئ، با کیفیته خبرې څه شي دي؟ راځو با کیفیته خبرې دا دي چې تاسو میړه و مینه یو د بل سره خپل پر تجربو باندې خبرې وکړئ، خپل پر افکارو باندې خبرې وکړئ، خپل احساسات یو بل ته ووایاست، خپل غوښتنې یو بل ته ووایاست او دا اړوند صمیمي خبرې سره وکړئ. یعنې په مینه یو بل سره خبرې وکړئ، په نه فضا کې، لکه څه رقم چې تاسو د واده په شپو کې یو د بل سره خبرې کولې. و یو بل ته مشاور مه اوسئ چې یو بل ته مشورې ورکړئ، بلکې یو بادرکه مین واوسئ، یو د بل خبرې درکړئ. راځو وای ښه غوږ ونیسئ په روابطو کې. موږ انسانان دا عادت لرو چې ښه غوږ نه نیسو، مخصوصا هغه انسانان چې علم نه لري. تاسو د دې لپاره چې ښه غوږ نیونکی واوسئ او خپل روابط وساتئ، تاسو کولی شئ د غوږ نیولو اړوند ښه ویډیوګانې وګورئ یا هم کتابونه وګورئ. راځو ښه غوږ نیولو اړوند 5 اصول زه تاسو ته وایم. که دا 5 اصول تاسو عملي کړئ، تاسو کولی شئ ښه غوږ نیونکی واوسئ. اول وای په تمرکز سره یو د بل سره تماس ولري. کله چې خبرې کوئ یو بل ته دقیق تمرکز ولري. وای بل کار مه کوئ د خبرو کولو په جریان کې. وای په احساس سره درک کړئ هغه خبرې د مقابل طرف. هوشپرکه مه اوسئ. د بدن ژبه یې درک کړئ. اوس بعضې انسانان چې سترس لري لاسونه موږي یا یې اوښکې راځي، د غم احساس دی. تاسو کوشش وکړئ یو بل درک کړئ. وای خبرې یو د بل مه کته کوئ. کله چې خبرې کوئ یو د بل د خبرو په منځ کې مه ورلېږئ. یو بل ته احترام ولرئ او په درنه سترګه یو بل ته وګورئ. کله چې تاسو په درنه سترګه یو بل ته ګورئ، ستاسو روابط په منظم توګه ښه کېږي. ستاسو میړه به و مېرمنې ته احترام لري، مېرمن به و میړه ته احترام لري. وای بادرکه خبرې وکړئ، خبرې زده کړئ. ستاسو چې خبرې نه دي زده، کوشش وکړئ غوږ ونیسئ و روانشناسانو ته او زده یې کړئ چې څنګه باید یو د بل سره خبرې وکړئ. وای انسانان پر 2 ډوله دي. یو داسې انسانان دي لکه هغه مړه دریاچه، اوبه د څو طرفو څخه پر روانې، ډم یې د اوبو لکه یو بند، یا مثلا دم بند ورته نه دی لکه ډم. اوبه د څو طرفو سره راځي، په دغه ځای کې ذخیره کېږي او بل ځای ته نه ځي. او یو رقم انسانان بیا داسې دي لکه چینه، اوبه راغورځوي او روانې اوبه ځي. د دې مثال هدف څه دی؟ د دې مثال هدف دا دی، ګوره بعضې انسانان داسې خپل احساسات په خپل ځان کې ساتي لکه یو ډم اوبه، خپل احساسات ساتي. دا یې د کوچنیوالي سره نه یې زده کړي چې ته یو بادرکه یو مهم انسان یې. د کوچنیوالي سره یې دا زده کړي چې باید ډېرې خبرې ونه کړو، باید غوسه ونه کړو، باید یو بل ته توجه ونه کړو. خو تاسو کوشش وکړئ کله چې مشترک ژوند ته داخلېږئ، مشترک ژوند اصول زده کړئ او همیشه تا په یاد ولرئ موږ انسانان خپل د شخصیتونو تر تاثیر لاندې یو، تر امر لاندې نه یو. زموږ شخصیتونه په کوچنیوالو څخه کیدای سي غلط تربیه سوي، کیدای سي زموږ شخصیتونه متضرر وي. کوشش وکړئ خپل شخصیتونو درملنه وکړئ، روانشناسانو ته مراجعه وکړئ، خپل د کوچنیوالي ټول دردونو درملنه وکړئ او په حال کې په ښه توګه ژوند وکړئ. کوشش وکړئ چې خپل د میړه یا د مېرمنې دپاره ښه مېرمن یا ښه میړه واوسېږئ، تر څو ستاسو روابط ښه اوسېږي او ستاسو اولادونه په ښه ماحول کې لوی سي. مننه چې غوږ مو ونیوئ.